یو سړی دی پوندې چودري یو نیمرور پوندې سړی وي داسې هم داسې ټوله پونده یې چودري اوس دی به د چاردام په ټیم کې کیني دا چوندونه به ګوري چې دې ته اوبه دننه تلي دي که نه دي تلي او دا څنګه او دا ولې دا خبره ډېره ګرانه ولتي داسې به یو سړی دی چاردام یې وکړو او د دې نوک لاندې معمولي دا یې ورو سوال کړی دی چې زما د ګوتو دا نوکونه ډېر غټ دي او داسې غټ دي چې به دې غوښه کې ننوځي نو زه چې کله چاردام کوم نو په دې شک کې یم چې دا نوک خو په دې غوښه کې دننه ننوتی دی نو دا اوبه به دغه ځای ته تلي او که نه به یې تلي نو آیا په ما لازم دي چې دغه نوک لاندې به اوبه ځي دا خبره لازمه ده او که نه الجواب نه دی لازم دا نه دي پکار دی روله چې دی پسې شي باندې دا نوک داسې راوچت کړي او اوبه به دننه ورولي نه دا خو تشدد دی په دین کې سخته جوړول دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس دومره بوجي دي څومره چې ته ویلی شي یو سړی راغی چاردام یې وکړو ګوتې ښکلې وینځلې لاس یې وینځو مخ په یار څه یې وینځل بس د ده اودس هغه وشو موږ به داسې ووایو که چېرته داسې وشي چې د دې نوک لاندې څه ځای معمولي ځای وچ پاتې شو دا الله معاف کوي په دې معمولي خبره څوک الله نه رانیسي علما وایي دا هغه معمولي ځای دی چې دې ته یعنی شریعت کې د دې گنجایش دي لکه داسې به وایو یو سړی دی چاردام یې وکړو او د دې نوک لاندې معمولي توروالی دی کېږي داسې که نه کېږي لکه څه کاري وکړي څه معمولي توروالی او بیا چې مانځه نه راووتو بل ورته اخ وګورئ دقه توروالی دا ټکی چې دی دلته اوبه نه دي تلي او دی بیا ورغی چاردام شو په دې معمولي ځای الله څوک نه رانیسي ښه داسې به راته ووایم ځه مسله به ښه واضح شي یو سړی دی پوندې چودري یو سړی دی پوندې چودري یو نیمرور پوندې سړی وي داسې هم داسې ټوله پونده یې چودري اوس دی به د چاردام په ټیم کې کیني دا چوندونه به ګوري چې دې ته اوبه دننه تلي دي که نه دي تلي او دا څنګه او دا ولې دا خبره ډېره ګرانه ولتي نو الله دا سختي مونږ باندې نه ده جوړه کړې نو مونږ په ځان باندې دا سختي نه جوړوو والله اعلم